منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګران اولیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ د سیرت خلفای راشدین د درسونو په سلسله کې د څلورم راشد خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ د سیرت په باره کې درې درسونه وړاندې کړي وو. په اول درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند په بهیر کې د حضرت علی کردار دغه خصوصیات او هغه ته اشاره کړې وه. په دویم درس کې موږ بیا د سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر او حضرت عثمان او د دوی تر خلافت تقرر پورې به خبره کړې وه د حضرت علی کرم. په دریم درس کې موږ د حضرت علی کرم الله وجهه هغه فضائل چې د صحیح احادیثو نه ثابت و هغه بیان کړه چې دا د څومره مرتبه او مقام خاوند او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره د مینه او محبت او بیا هم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خصوصي ځانګړي خصوصیات تقریبا څومره موږ د هغه صرف خصوصیات بیان کړو چې دغه خصوصیات د خاص حضرت علی کرم الله وجهه بیا وروسته 50 حکیمانه اقوال چې هر قول بالکل لکه بهر چې په کوزه کې بند کې ډېر دقت او دام درې شیان موږ په دریم درس کې بیان کړي وو. نن په دې درس کې انشاءالله موږ یو څو نورو مسایلو ته اشاره کوو چې هغه ډېر ضروري دي. د حضرت علی کرم الله وجهه په وخت کې څه جنګونه پیښ شو د مسلمانانو په منځ کې چې یو جنگ جمل او بل جنگ سفین په نامه یادېدو او بل نهروان جنگ چې هغه د خوارجو او د حضرت علی کرم الله وجهه ترمنځ شو. موږ به انشاءالله لږ کوشش وکړو چې په دې باره کې صحیح روایات چې کوم یو دي صحیح روایات د هغې مطابق د مسایلو باندې خبره وکړو چې دا مسله واضح شي چې اصل وجه څه وجه د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف او د تفرق راغی. نو دې باندې به انشاءالله نن درس کې به صرف موږ په جنگ جمل باندې خبره کوو ځکه لږ به کوشش وکړو چې هر درس لږ مکمل او داسې هغه غوندې جامع او بل په صحیح روایتو باندې ولاړ درسي چې ګران اوریدونکي چې کله اوري په دې پوه شي چې اصل مسله څه وه او اصل خبره څه وه. نو نن انشاءالله په دې درس کې موږ چې څلورم درس دی د جنگ جمل په باره کې خبره راځو. ابتدا د دې خبرې ته چې ولې دا جنګونه پیښ شو. اصلي خبره به کې دا جنګونه ولې پیښ شو. مخکې درسونه کې دا خبره تکرار شوه چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په دوره کې مسلمانانو تقریبا نیمه دنیا
متمدنه دنیا. هغه وخت امریکا او د شیان خو نه واسم نیمه متمدنه دنیا دوی نیولې وه، هند افریقا نه نیولې تر کابل داسې ام تر قویقاپ او دې خوا تر د روم تر سرحداتو پورې تر قبرسه پورې دا منطقې ونیول شوې. دوه لوی امپراتورۍ، یو امپراتوري سره د ایران امپراتوري سره د امپراتوره ختم شو، بیخي سوچه ورکه شو، هغه خو بیخي ختمه شو. او د روم امپراتوري دوه امپراتوران د خلافت راشده په دوران کې ختم شو، یو هرقل د ډیر خفګان او د ډیر غم نه مړ شو، او بل د هغه زوی قسطنطین د مصر د پوځونو سره بحري قواو سره جنگ وکړ، سخترین جنگ، زر کښتۍ راوستې وې، خپل امپراتور راغلی او په همدې جنگ کې امپراتور زخمی شو، بیا د خپلو کسانو د خوا نه وژلی شو. نو هم د امپراتورۍ زیاته برخه چې وه، زیاته برخه مسلمانانو ونیوله او پکې هغه د غم نه مړ شو، او دا بل چې د مستقیما په جنگ کې زخمی شو بیا د هم مړ شو. نو دومره سخترین جنگ وشو، دوه امپراتورۍ بالکل په ګونډو شو، یوه خو بیخي ختمه شوه، د یوه دانه داسې په ګونډو شو چې بیا د دې هغه نه ورسره چې بیا د مسلمانانو سره مخامخ هغه وکړي. نو په دې صورت کې خامخا دا لازمي خبره وه چې د مسلمانانو طاقت او قوت او مال او دارایی هر څه دومره ډېر شو، او مملکت دومره پراخه شو چې د دونه غټ مملکت کنټرول ډېر مشکل و. په همدغه مملکت نه چې دا هغې وخت کې و، اوس ته تقریبا 450 مملکتونه جوړ شوي دي. نو تاسو فکر وکړئ دونه مملکتونه، دونه غټ ځمکې کنټرول څومره مشکلات دي. نو حالات سره مختلف قومونه، مختلف ژبې، مختلف قبایل، مختلف خلک سره یو ځای شو. داسې خلک راغله چې هغه همغه سابقه چې کوم هغه لرل. ما پرون یو خبره تاسو ته وکړله چې حضرت علي کرم الله وجهه وایي چې هر څوک ما ته په ابوبکر او عمر او عثمان باندې فضلیت او هغه راکوي، پورتوالی راکوي، نو دکې به یا عربي جاهلیت یا به ایرانی جاهلیت پکې، ځکه عربي جاهلیت کې سرداریت او سرداران یې مخکې بوتله چې بس همدا که زوی کلمسی که کړوسی تر اخره پورې همدا به وړاندې به وي. او په ایرانی فارسي کې جاهلیت کې خبره دا وه چې باچا کورنۍ ولو که ښځه یې، که ښځه څه ماشوم یې، که نوکر یم، د دې وړ دی چې هلته د پاچاهي وکړي، نو بل چاته حق نشته. نو حضرت علي کرم الله همدغه خبره کړه چې دا د جاهلیت خبره ده چې دا خلک دا ماته افضلیت په دې راکوي. نو دا داسې متفرق حالات دې ته راغه شو، او د دې په خوا کې یهود چې د اسلام سره سخت دښمنان دي، بلکې د انسانیت او د بشریت دښمنان دي، ځکه دوی وایي چې بغیر د یهودو نه دا نور د سره انسانان نه دي. دا تاسو تالمود د یهودو تفسیر دی، او هغې کې تاسو وګورئ همدې نوشته کړي چې انسانان صرف یهود دي، او مختار قوم چې دی صرف یهود دي. نو خلک پوښتنه کوي چې دا نور انسانان چې بیا دي دا څنګه دي؟ نه، دا خو الله پاک د موږ د خدمت دپاره پیدا کړي د انسانانو په شکل، کنې دا اصل سپي او زناور دي. نو د دوی اصلي عقیده ده. نو ځکه په دنیا کې چې کله یهود غشو، د هرې خوا هم د عیسایانو د خوا نه هم د مسیحیانو د خوا نه ډېر سخت وټکلې شو. عیسایانو داسې جزاګانې ورکړې په مختلفو منطقو کې چې بیخي دغه ځای کې هېڅوک فرد هم پرې نه خو. نو دوی د دې په خاطر باندې چې د انسانان نه، که عیسایي که مسیحي که هر څوک د هغوی صرف د اسلام سره دښمني نه ده، هغوی د انسانیت او بشریت سره دښمني ده. اوس د بشریت دپاره چې څوک کار کوي هغه دښمن دی د دوی. نو په دې خاطر باندې دې خلکو فکر وکړي چې اوس خو د روم امپراتوري هم په ګونډو شوه، د ایران امپراتوري خو د لکونو پوځونو باوجود ختمه کړله، او یهود سره د دې چې غټ ډېر شریر او ډېر دسیسه‌باز قوم هغه هم په ګونډو کې هغه هم هسې خراب کړه. نو هر چا سره وکړه. نو ښه خبره دا ده چې دا پیره موږ داسې یو طریقه اختیار کړو چې هم د دوی دین خراب کړو، دین او عقایدو کې تغیرات راولو، او هم یې په خپل منځونو کې سره واچو. دا چې په خپلو کې سره ونه خوري، دا د بیرون چا زور به دوی نه رسېږي. نو دې توطیې دپاره عبدالله بن سبا د صنعا د ښار یو اوسېدونکی تعین کړی چې ډېر چالاک او چلباز انسان و. هغه راغی اسلام یې په ظاهر کې راوړو، مدینې ته راوړی، مدینې نه بصرې ته، کوفې ته، شام ته، مصر ته، او مسلمانانو کې داسې عقاید خپاره کړه چې هغه عقاید تر اوسه پورې د مسلمانانو په منځ کې جنجالونه پیدا کړي دي. چې دې باره کې موږ مخکې ټول تفصیلات ویلي، ضرورت یې تکرار ته نه، صرف هغه وایم چې علت دې چې بالاخره د خلکو د مختلفو ځایونو کې، په بصره کې، په کوفه کې، په مصر کې داسې خلک سره یو ځای کړه چې هغه یا د والي نه خفه و یا به د نظام او حکومت نه خفه و، ځکه انسان خو خامخا مشکلات لري، او غله او راهزن او ډاکوانو دا خلک سره یو ځای کړه، او د دې ګروپونه جوړ کړه. بیا په آخر کې همدغه خپل فتنهګرو ګروپونو هغه ته وظیفه ورکړه چې تاسو د یو ولایت نه بل ولایت ته، بل ولایت نه بل ته، مرکز ته
خطونه ولېږي د خپل والیانو د خپل هغه نه دومره شکایتونه وکړي چې دا خلک داسې فکر کوي چې دا بیرون څه مصیبت روان دي. او حتی د مدینې منورې نه د امهات المؤمنین حضرت عایشې، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت زبیر ام طلحه دوی د خوانې خطونه جعلي جوړ کړو، ټول منطقو ته ورغل چې عثمان ظالم دی او دا د وخت د شیان به تاسو ټول یو ځای شئ موږ سره موږ مدد وکړي. او د حضرت عثمان چې کله خطونه ولګل هیڅ خبره نه وه، هیئت یې ولګل هیڅ خبره نه وه، خلک یې حج ته راوغوښته چې راشه شکایت وکړي، هېچا شکایت وکړي او فرد هم حاضر نه شو. خبرې ورسره وکړې یا حضرت علي کرم الله دوی سره خبرې وکړه چې کله باغیان په 34 کال هغوی کې راغله 35 کې هېڅ ټول قانع شو. خو آخر عبدالله بن سبا اصلي پروګرام دا و چې اسلامي نظام ته یو غټه ضربه ورکول پکار دي، هم په قاعد الحاظ باندې هم په جوړښتي او ساختاري نظام کې باید تغیرات پکې راشي. نو دوی بالاخره په 35 کال راغله، د شوال په میاشت کې حرکت راوکړ، ذوالقعدې په میاشت کې راورسته 35 کال مدینې منورې ته. بیا په ذوالحجه کې په 18 تاریخ د ذوالحجې د جمعې په ورځ باندې حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسولو. او کله چې په شهادت ورسېدلو نو دا خلک راټول شو او خلکو حضرت ځکه هغې وخت کې د حضرت عثمان په نشتون کې د دوی نه دویمه درجه شخصیت چې کوم یو حضرت علي کرم الله، نو صحابه کرامو دا خلک راغله حضرت علي مجبور کړه خلافت ته او امارت ومنلو، بالاخره خلیفه شو. دلته غټې غټې مسلې دوه درې راووتې، غټې غټې مسلې راووتې. د دې ټولو صحابه کرامو او د ټولو مسلمانانو په دې اتفاق و، د فتنهګرو او فسادیانو نه غیر، هغه خو اسیم په دې کې نه شمارل کېده. د نورو ټولو مسلمانانو په دې اتفاق و چې حضرت سیدنا عثمان رضی الله مظلومانه او نارواز طور باندې شهید شوی دی، ناحق شهید دی او مظلومانه شهید شوی دی. په دې باندې د ټولو مسلمانانو اتفاق و، د حضرت علي او حضرت عمار بن یاسر او حضرت معاویه او دا نور چې څومره و د ټولو د دې اتفاق. یو خبره. دویمه خبره دا وه په دې د ټولو اتفاق و چې برحق د ټولو نه مستحق د خلافت په دې زمانه کې صرف حضرت علي کرم الله، دا به ټولو اتفاق په دې کې حضرت معاویه او حضرت طلحه او حضرت زبیر، حضرت عایشه او امهات المؤمنین چې څومره مسلمانانو په دې خبره د ټولو اتفاق په دې کې خبره نه وه. درېیمه خبره دا وه چې دا کوم خلک چې حضرت عثمان رضی الله تعالی شهید کړي دا ظالمان دي، دا وحشیان دي، دا دې نه باید قصاص په هر صورت واخلي، دا ټول په دې اتفاق. او څلورمه خبره دا و چې کله چې بیعت وشو په دې بیعت کې ټول په اتفاق سره حضرت علي صاحب هغه کې او برحق خلیفه همدا و. دا اتفاقي څلور خبرې وي چې حضرت عثمان ظالمانه طور شهید شوی دی او د مظلوم شهید شوی او برحق خلیفه و. دویم دا چې دغه خلک چې د شهید کړی دا ظالمان دي، دا وحشیان دي، دا خونخواره خلک دي، دوی نه باید قصاص او بدله واخیستل شي. او دریمه خبره دا و چې حضرت علي کرم الله برحق امیر او خلیفه دی. څلورمه خبره دا و چې د دې خلک د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه قصاص او بدله اخیستل لازمي او ضروری دي. دا اتفاقی خبره وي، دې کې د چا اختلاف نه و، نه څوک په تاریخ کې پیدا کولی شي. په هغه تاریخونو کې به موجود دی چې کوم افراطي خلکو او مستشرقینو د هغه شروع کړی. اختلاف خبره په کوم ځای کې وه؟ اصلي خبره دغه ځای ته ده چې سړی به دې پوه شي چې دا څلور خبرې اتفاقي وي. نو بیا اختلاف په کومه خبره کې؟ اختلاف صرف یو خبره کې و، صرف یو خبره کې، هغه دا چې دغه طریقه د قصاص څنګه واخیستل شي، د چا نه واخیستل شي، دغه اصلي خبره باندې کې اختلاف. مثلا دا نور په هیڅ کې اختلاف نه و. د یو ګروپ د مسلمانانو په دې عقیده او په دې هغه و چې د حضرت عثمان شهادت چې کوم د مظلومانه دی او برحق خلیفه شهید شوی دی، نو د انتقام په هر صورت ضرور دی، باید واخیستل شي حتمي. دا یو ګروپ و چې په دې کې حضرت امهات المؤمنین، حضرت سید عایشه، حضرت زبیر، حضرت طلحه او ډېر کسان په دې کې موجود. بل ډله مسلمانان چې و د هغوی عقیده او نظر دا و چې دا اوس فعلي حالاتو کې د دې قصاص اخیستل ممکن نه دي، ځکه دلته یو نه دی، دوه نه دي، درې نه دي، او صحیح قاتل چې کوم یو دی دا هم چاته معلوم نه و. او بله خبره دا ده چې هغه کوم کسان چې په دې بلواو کې شامل وو دوی 3,000 کسان وو. دا 3,000 په یو اتفاق یو خبره کوله چې موږ ټول د عثمان قاتلین.
نو دلته د 3000 کسانو سره هغه قاتلین خو یو دوه درې به وو نو ټول خو نه وو. نو دلته دغه خبره چې کوم یو د اختلاف خبره شوه، یو ګروپ په دې ولاړ وو چې باید سمدستي د دې خلکو نه قصاص واخیستل شي، که نه د خلافت مسلې نه به لوبه جوړه شي. بس هر سړی به راجګېږي، یو 1000-2000 کسان به په ټوټ امپراتورۍ کې 2-3000 کسان به راجګېږي، شریر او فتنهګر او به یې چې اوس دا خلیفه دې لرې شي او بل دې کېني، موږ په خوا کې د والیان هر څه مقرر شي. دا ناممکنه خبره وه. عبدالله بن عمر په باره کې مو مخکې خبره وکړه چې عبدالله بن عمر په دې خبره تر آخره پورې حضرت عثمان ته تاکید وکړ چې په هر صورت د خلافت نه تېر نه شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه. موږ مخکې ویلو امام احمد حنبل دا روایت را نقل کړی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګوره تا ته به الله پاک یو کمیس دروا غوندي د خلافت، دا په هیڅ صورت هم د منافقانو د خلکو په خبرو باندې ونه باسي. عثمان ځکه تر اخره په دې خبره باندې کلک و چې دا هیڅ ممکنه نه ده چې زه دا وکړم، ځکه دا روایت او دا دستور که جوړ شو بیا به هر سړی راجګېږي بس وایي چې بس هغه دې ختم شي. نو ځکه خبره په همدغه کې وه، یو ګروپ ته یعنی یو ډله مسلمانان چې ډېر خلک و په دې و چې قصاص باید واخیستل شي، ځکه هغه برحق خلیفه او مظلوم شهید شوی دی. دویمه طبقه په دې وه، دویمه ډله، دې کې هم ډېر کسانو مشهور حضرت علي او حضرت عبدالله بن عباس او دا خلک و چې اوس فعلي حالاتو کې دا ممکنه نه ده چې په چا لاس واچول شي، امنیت دې راشي مکمل هغه شي، بیا د هغې نه وروسته دې خلکو نه قصاص اخیستل. بل دا دی چې دې کې به تحقیق وشي چې اصل قاتلین څوک دي، دا به معلوم شي. او درېیمه ډله یو بله هم وه چې هغوی د دواړو ډلو یو طرف هم نه و. هغوی ویل چې په داسې وخت کې د مسلمانانو په منځ کې انتشار، اختلاف او داسې دوه ګروپونه جوړېدل او یو په یو بل په بل، دا بس ښه کار نه دی. بس هغوی قرار کېناست. په دې مشهور صحابه کرام چې کوم یو حضرت سعد بن ابي وقاص، ابو موسی اشعري، اسامه بن زید، محمد بن مسلمه، ابو ایوب انصاري، حضرت عبدالله بن سلام، مشهور صحابه درته واخیم چې دا پکې ودي کې ډېر زیات کسانو چې تر اخره پورې په دواړو طرفو کې یو طرف ته ونه درېدل. اوس مسله معلومه شوه چې په ټولو خبرو اتفاق او اختلاف صرف په دې کې و چې دا د قصاص طریقه څه قسم شي. د حضرت علي صاحب نظر دا و چې تاسو لږ ځنډ وکئ، حکومت نظام جوړ شي، ولایتونه برابر شي، ټول خلک هغه وکړي، بیعت وکړي، د هغې نه وروسته دا خلک په ډېر اسانۍ باندې قصاص کېدای شي او بل به دا معلوم شي اصل قاتلین څوک دي. خو دا بل خلک ویلې چې دا خبره وار په وار ځنډېږي او همداسې هغه کېږي، اخر به دا خلک په ټولو مسلمانانو مسلط شوي او ځانونه به یې خلاص کړي. نو هغې په دې باندې اصرار کولو چې باید زر وشي، ځکه د یو بل مسلمان قصاص دومره زر کېږي، په 2-3 ورځو کې د بل چا قصاص اخیستل کېږي. څنګه دی چې راشد خلیفه او امیر المؤمنین او بې ناحقه مسلمانه شهید شو، نو د دې قصاص ولې ځنډېږي؟ د دې خبره دا وه. نو بالاخره داسې وشو چې کله حضرت علي کرم الله وجهه سره اوس د حالاتو بهیر تاسو وګورئ چې څه قسم دي. حضرت علي کرم الله موږ تاسو ویلې چې په 18 د ذوالحجې باندې د جمعې په ورځ باندې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شو. او دې شهادت نه چې کله حضرت علي سره خبر شو نو د کور نه راووت، راغې د حضرت علي عثمان کور ته چې ولیدل چې هغه شهید شوی دی، بیرته کور ته لاړ. په همدې ورځ باندې د مدینې صحابه کرام ټول شو، حضرت زبیر، حضرت طلحه، ابو هريره، عبدالله بن عمر، دا څومره چې و هلته ټول لاغله. حضرت علي ته وزر زارۍ وکړې چې که ته خلافت او امارت قبول نه کړې نو د دې نه معلومیږي چې دغه فتنهګر او فسادي خلک چې دلته راغلي بس دوی به دلته شر او غوبل جوړوي، دلته مشکلات، بیا به نو هر ولایت جدا یو باچا لري، بیا به 2 سره او 3 سره او 4 سره او 5 سره حکومتونه جوړ شي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو خبرې هغوی ډېر اصرار وکړي. حضرت علي صاحب ورته وایي چې دا خبره صحیح ده، زه یې منم، خو په کور کې دا کار مخفي نه کېږي، تاسو لاړ شئ مسجد نبوي ته ټول خلک خبر کوي. نو په سبا باندې په 19 باندې د حضرت علي کرم الله سره عمومي بیعت وشو. چې عمومي بیعت وشو د من حیث امیر، من حیث خلیفه انتخاب شو، بیا خطبه ورکړه، خلک تقوا ته او دیانت ته، د خلکو حقوق او د خلکو عزت او مال ساتلو او مراتولو ته تشویق او ترغیب کړه. په دویمه ورځ د بیعت یعنی د خلافت د خطبې په سبا باندې چې شلم تاریخ د ذوالحجې راځي، حضرت زبیر او حضرت طلحه او څه صحابه کرام راغله حضرت علي کرم الله ته ورته ویل چې امیر المؤمنین خبره دا ده چې حضرت عثمان راشد خلیفه او برحق خلیفه او مظلومانه شهید شوی دی، د هر مسلمان قصاص چې دی اخیستل فرض دی په حکومت باندې. اوس تاسو داسې وکړئ چې اوس خو تاسو امیر شوئ، امیر المؤمنین خلیفه شوئ، نو تاسو د حضرت عثمان قاتلین را ایثار کړئ او دوی را قصاص واخلئ.
د په دویمه ورځ باندې یعنې په شلم تاریخ باندې دا خبر هغوی دواړه ورکړه. نو امیر المؤمنین علي رضی الله عنه ورته ویل چې ګورئ ما ورونو، خبره دا ده چې دلته اوس فعلا تقریبا 3000 شاوخوا کې کسان په مدینه باندې باغیان مسلط دي، دلته دوی زور دی که یو تم لاس لا چې د 3000 کسان ټول ورسره خورېږي، بلکې ټول ځانونه دې ته آماده کوي، ځکه دوی پوهېږي چې که یو ته د موږ لاس واچو بیا یو موږ نه خلاصېږو. نو تاسو لږ صبر وکړئ، زه ورو زه دقیقانه هر قدم چې اخلم په دقت او په احتیاط یې اخلم، ورو وړاندې ځم، دا مسله حل کوم. زه بلکل تاسو سره په دې کې متفق یم چې حضرت عثمان راشد خلیفه و ناحقه شهید شوی دی، مظلومانه شهید شوی دی، قصاص د قتل خصوصا په ما باندې فرض دی، په بل چا نه، په ما باندې فرض دی، ځکه من حیث امیر زه یم. نو تاسو لږ صبر وکړئ. په دریمه ورځ باندې د خلافت په دویمه ورځ دوی راغلي، په دریمه ورځ باندې حضرت علي کرم الله فرمان صادر کړي چې څومره غلامان دي. په دې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دې شهادت کې ډیر غلامان شریک، نو چې څومره غلامان دي دریمه ورځ باندې د شهادت او د خلافت چې څومره غلامان دي ټول د خپلو بادارانو ته لاړ شي او ځانونه دې ورسي خپل ځایونو ته. که څوک هم لا نړو د هغه دغه ذمه چې کوم یو د قطع شوه، نو چارڅه بیا ورسره وشو بیا به کېږي. دلته چې کله غلامان په دې خبر شو، نو هغه اصلي فتنهګر چې کوم یو چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت کې شریکان وو، هغوی ته ورغله چې خبره خو علي رضی الله عنه داسې اعلان کړی دی، څنګه هېڅ مه ځئ، هېڅ خبره مه منئ. هماغه خلک چې تر دې ورځې پورې د حضرت علي کرم الله دپاره په اصطلاح سره په ظاهر کې چغې ویلې چې دا وصي دی او دا برحق دی او دا نور ظالمان دي او دا د مونږ ډېر محبوب دی او چې دا د هغه د خبرې وکړه، همغه خبیثانو اول ورته ویل چې بس دې خبره مه منئ، بس دی خپل کار کوي، موږ خپل کار کوو، تاسو مه ځئ همدې ځای کې اوسئ. دا دریمه ورځ دا خبره شوه. په څلورمه ورځ باندې حضرت علي کرم الله بل فرمان صادر کړي چې د بصرې، کوفې او د مصر نه چې څومره خلک راغلي وو هغه د ټول خپل منطقې ته لاړ شي او کلانه چې هر څه ورسره وشو بیا کار خپل دی. دی په څلورمه ورځ باندې دا اعلان وکړ، هېڅ څوک هم دې ته حاضر نه شو چې مدینې نه وځي، ټول پاتې شو او په خپل منځونو کې ویل چې که هر څه کېږي موږ به ټول سره یو، بس که یو باندې لاس واچو ټول پرې ورځئ، بس عمومي هغه وکړي، هېڅ وخت اتحاد د لاسه ورنه کړي، ځکه هغوی پوهېدل ګوره په دې ښه پوهېدل که چېرته د مصر خلک لاړ شي، د کوفې خلک هم لاړ شي، د بصرې خلک هم لاړ شي، نو هر ځای کې به دا خلک معلوم دي، خلکو ته خو بلکل معلوم دا کسان دي، هملته به قصاص ترې اخیستل کېږي او وژلی کېږي به. نو همدلته اوسئ او د دې ځای نه مه خورېږئ. نو دا اولینه خبره د حضرت علي کرم الله وجهه خبره همدې خلکو ماته کړه چې تر اوسه د د محبت چغې ویلې او د ویلې چې موږ د اهل بیت سره او د دوی سره محبت لرو. هماغه خلکو د دوی په خلاف باندې او تاریخ په دې شاهد دی. تاسو ګورئ چې د اهل بیت چې څومره غریبانان ځورول شوي دي، څومره شهیدان شوي، څومره غریبانان په سختیو کې اخته شوي، د خپلو محبانو د خپلو خلکو په لاس باندې حضرت امام حسین همدغه خلکو پې شهید کړی، راوغوښته په زرګونو خطونه ور ولګل چې ته راشه، چې کله راغی ټول ترې نه وتښتېد، هېڅوک ورسره پاتې نه شو. همدې خلکو انکار وکړي. دا تاسو چې د وروسته تاریخ وګورئ د عثمانیانو او د امویانو په وخت کې همدې خلکو اهل بیت راجګ کړي، یو ځای ته یې رسولي دي، چې کله ځای ته رسولي بس نور ته یې تښتېدلي دي. دا تاریخ وګورئ. دا نن چې دوی دا درز و غب شروع کړي او وایي ځانونه، دا همغه خلک دي چې دوی په تاریخ کې د اهل بیت سره دونه ظلمونه او دونه خیانتونه کړي دي. نو ځکه دا روایتونه چې کوم دي دا هسې د خلکو د غلطو خلکو دا روایتونه په دې هغه کې ورننیستي او دا شیانې پکې لیکلي دي. نو ځکه دې خبرې ته لږ توجه پکار ده چې سړی دا شیان وسنجوي چې د مسلمانانو د اختلاف مسله څه وه او د مسلمانانو د اتفاق مسله په کوم ځای کې وه. اصل خبره صرف همدا یو هغه کې وه چې مسلمانان په څلورو خبرو سره متفق وو، په دا یو خبره کې اختلاف او حضرت عائشه او حضرت زبیر، حضرت طلحه، حضرت عبدالله بن عامر، یعلا بن امیہ، دا ټول صحابه وو. د ټولو خبرو اتفاق دا و چې موږ به د حضرت عثمان قصاص په هر صورت اخلو او اخلو به هغه کسان چې دي دا د موږ ته وسپاري چې بس خبره به خلاصه شي. او د حضرت معاویه اصلي مطالبه هم دا وه. نو موږ ویلی چې د اخوان هغوی راغله راووته د مکې نه، دلته د حضرت علي کرم الله وجهه او د حضرت معاویه رضی الله ترمنځ خطونه تبادل کېدل، خو
3 خطونه ورغه جواب رانغه. څلورم خط چې کله ورولېږل شو هغه جواب ولیکل. هغه جواب کې دغه خبره وتل چې استاد خلافت او استاد امارت سره زما هیڅ اختلاف نشته. زموږ امیر المؤمنین خدای یو شرط تر څو پورې چې د حضرت عثمان قصاص نه اخذر شوی زه تاسو سره بیعت نکوم، ځکه زه د هغه ولی یم او چې ولی دا حق لري چې د قصاص مطالبه وکړي، قصاص واخیستلی شي. دا خبره ورته چې کله حضرت علي کرم الله ته دا خبره راورسېده، دا خط راورسېدو چې دا نه کېږي او کوم استازی چې راغلی و چې دا خط چا راوړی و په اصطلاح سره د هغه نه پوښتنه وکړه چې په شام کې څه خبره ده. نو هغه ورته وایي چې 15,000 شیوخ دا په شام کې دې ته اماده دي چې دا قصاص دې واخیستلی شي او ټول وایي تر څو موږ بیعت نه کوو تر څو پورې چې د دې خلکو نه قصاص نه اخیستل شوی. نو حضرت علي کرم الله پوه شو چې او دا خو ډېره سخته خطرناکه مسله ده، د شادي خبره نه ده. نو د هغې بعد یې د تصمیم ونیولو چې دی به خپله ځي، خپله حضرت علي به ځي د پوځ سره نږدې شام ته او هلته به دی حضرت معاویه سره نږدې نه ګوري، د خبرې مسلې حل به وباسي. خو چې کله دا فیصله د وکړله په دې وخت کې د خبر ورته راغی چې د مکې نه حضرت عایشه او حضرت زبیر او حضرت طلحه او عبدالله بن عامر او اعلا بن امیه او عبدالله بن عامر خضرمي سره د ډېر لښکر په دوی چې کله د مکې نه وتل نو 2.5 کسان برابرېدل. وروسته دا د نږدې قبایلو خلک چې شاوخوا خبرېدل چې دا چې د حضرت عثمان د قصاص خبره کېږي نو هغوی هم پسې راوتل. تعداد ورو ورو همداسې زیاتېدلو. نو چې زیاتېدلو دوی روان شو، بالاخره ورسېدل دوی بصرې نږدې خریبه په نامه باندې د بصرې سره نږدې یو منطقه وه. دلته چې کله دوی ورسېدل د خریبه ته نو دلته خیمې میمې ولګول، همدې مرکز تعین کړی. چې کله مرکز تعین کړی نو دې ځنه حضرت عایشې بیبي او حضرت طلحه او حضرت زبیر بصرې خلکو ته خطونه ولګل چې مونږ دغه خاطر باندې راغلي یو چې د حضرت عثمان د شهادت قصاص باید واخیستلی شي د فسادیانو فتنهګرو خلکو نه. مونږ په دغه خبر راوتلو، تاسو په دې باره کې مونږ سره ملګري شئ، مونږ سره یو ځای شئ چې تاسو مونږ یو ځای دا خبره وړاندې کړو، بالاخره په هغه باندې فشار راوړو چې دا قصاص واخیستلی شي. نو چې کله هغه ته خبره ورسېدله بصرې خلکو ته، د بصرې خلک راټول شو. د بصرې خلک هم په دې باندې سره زړه نازړه و چې څه وکړو څه ونه کړو. نو اخر په دې باندې پوه شو چې ګوره د حضرت عثمان د نهو په ظالمانه طور باندې شهید شوی دی، د قصاص اخیستل په هر صورت ضرور دی چې باید واخیستلی شي. نو وایي چې څو زره کسان د بصرې نه راغله او د هغه سره یو ځای شو، د هغه سره د حضرت طلحه او حضرت زبیر او حضرت عایشې سره یو ځای شو دلته. او دوی خبر ورولېږلو چې کوم کسان چې د حضرت عثمان په محاصره کې او په شهادت کې او په قتل کې هغه تاسو مونږ ته تسلیم کړئ، که نه یې تسلیموئ بیا نو مجبور یې مونږ هغه ته. هغه خلک چې هغه په دې هغه کې شریک و په فتنه او فساد کې، مونږ مخکې د هغه نوم اخیستی و چې حکیم بن جبله په نامه یادېدلو. دا هغه څوک و چې د غټ ډاکو د ډاکوانو او د غلو مشر و او همدې خبیث تر اخره پورې په دې مسله کې شریک و، لاړلو تر څو پورې چې حضرت عثمان شهید شو. دا خبره مخکې د حضرت عثمان صاحب او د حضرت علي صاحب په ابتدایي هغه کې موږ دا خبره کړې وه چې دا دغسې خبره وه. نو دی عمل ته و د خپلو کسانو سره، دا کوم چې قاتلین و. نو چې کله دوی دا نور خلک راغله بصرې هغه ته د حضرت زبیر او حضرت طلحه او د حضرت عایشې سره یو ځای شو، نو دوی ویرېدل چې ولا کار خو خرابېږي دلته. هغه والي چې حضرت علي کرم الله ورلېږلی و هغه هم داسې د حضرت عایشې ته خلک راولي چې تاسو څه غواړئ؟ هغه چې موږ صرف اصلاح غواړو. نو هغې ورته وویل چې ته ازاد یې چې کو پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي خو نور مونږ دا کوو. نو کله چې د حکیم بن جبله په دې پوه شو چې اوس نو کار خرابېږي، نو ماسپښین راغی په دې لاره کې حضرت عایشې ته بیا کنځلې کولې، حضرت زبیر ته. دا خو هغه فسادیان خلک وو چې عقیده هر څه خراب شوي وو. نو بد رد به ویلې خیر راغله مازدیګر ماښامه پورې غوښتلې چې جنګ وکړي، یوه خوا ته خیز وکړه بل خوا ته خیز وکړه، چا باندې غشی ولا چا باندې نظره جګه کړه. خو حضرت عایشې بیبي او د 2 صحابه کرامو اعلان کړی چې هېڅ څوک دې مقابلې ته نامده کېږي، مقابله مه کوئ، صرف دفاع کوئ، نور بس. ماښام شو چې ماښام تیاره شو، جبله حکیم بن جبله او دا خلک بیرته واپس لاړل. سهار سره بیا راووته، بیا چې راووته په دا لاره کې کنځلې شروع کړې حضرت عایشې بیبي ته.
او په دې لار کې چار څوک ویل چې عائشه څنګه ښځه ده، چا ورته چې ښه ده، نو بس بیچاره سارې کوي، سب یې وډبو یا مړې کوي. بس داسې فساد شروع کړ. چې کله فساد شروع کړ دلته خلک د حضرت زبیر او حضرت طلحه سره او حضرت عائشه سره چې کوم کسانو دوی چې عجیبه خبره ده، حضرت عائشه ته کنځلې کوي، صحابه کرامو ته کنځلې کوي او دا بدرد وایي او تاسو لا نورم ورته صبر کوئ. اخر بس هغه راغی، هغه اصل د دوی پروګرام همدا و چې دا جنگ وشي. په دې وخت کې عبدالقیس د قبیلې څخه خلک چې د بصرې له رانه وراوتلي هغه په دې باندې خفه شو، دغه حکام ایسته ته نه جدا شو، لاړ دی یوازې پرېښو. صرف هماغه کسان د حکام سره پات حکام بن جبله سره چې کوم یو په دې معاشره کې په دغه کې شریک وو. نو چې کله هلته خلکو ولیدل چې صرف هماغه کسان پاتې شوي چې کوم یو په دې فساد او په دې فتنه کې شامل وو، نو حضرت الله او حضرت زبیر ویل چې شکر الحمدلله چې هغه کسان چې د حضرت عثمان په قتل کې شامل وو خپله بس الله پاک جدا کړ او وس راغله. نو بس نور جنگ شروع کړ. چې جنگ شروع کړ صرف د هرقوس په نامه باندې یو خبیث و چې دوی سره ملګری و، هغه په تیښته کامیاب شو. نور متباقي د خپل حکام بن جبله او نور کسان څومره د ټولو وژلی شو. تقریبا کتابونو صحیح روایت دا دی چې 80 کسان د دې مفسدینو د جملې نه چې دا کوم یو د بصرې نه تللي و د حضرت عثمان معاصرې و، هغه همدلته وژل شو. سره د هغه مشر چې په دې ټول فساد کې د سړي لار او د غټ ډاکو چې کوم یو حکام بن جبله دم پکې مردار شو. بس دلته د دې نه بعد چې کله دا کار وشو دلته خو دا خلک اصلي فسادي خو همدا خلک وو د بصره دوی به اصطلاح سره د فساد مرکز جوړ کړو. بس دې ځنه وروسته بیا نو حضرت زبیر او حضرت طلحه او حضرت عائشه بیبي ټول هغه ته داخل شو بصره ته. بس بصره د دوی لاس ته راغله. هغه والی چې کوم یو هغه ته خو دوی جواب لګلی و چې تا سره منکان اصحابي وو، هغه بس لاړو ایسته حضرت علی کرم الله ته مدینه منورې ته روان شو. هلته چې دوی دا ځای ونیولو نو حضرت علي رضی الله عنه د مدینې نه راووتو. خو چې مدینې نه راوتلو نو حضرت ابو ایوب انصاري ورته راغی چې امیر المؤمنین ګوره د تا د دې ځای نه وتل که یو ځل ووتې واپس به دې بیا راتګ نه کېږي، ممکن به نه. دا ځای ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت دلته دی، مسجد نبوي دلته دی، دا خو حرم دی، دلته ستا پاتې کېدل بیخي ډېر مناسب دی، همدلته پاتې شه. وویل صحیح ده. خو دلته چې د بصرې دا مسله را پیښه شو نو حضرت علي مجبور شو چې لاړ شي. چې کله حرکت د مدینې نه راوکړي چې راوځي هغه ته بصرې د مسلې حل ته، نو په لاره کې عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه دی ورسره مخامخ شو. نو دا د اس جلبې ونې ورته ویل چې امیر المؤمنین یو درخواست کوم درته، هغه دا دی چې مدینه که د پرېخوا زه دا یقین لرم چې بیا دې ته واپس نشي راتلی او دا ځای داسې بهترین ځای دی چې که تر څو پورې ته دلته وې نو دا ټول اسلامي مملکتونه تا تابع کېږي. خو که دې ځای نه وته بیا به مشکلات دي، بیا به د داسې خلکو په لاس ورشي چې همغه خلک به بیا ستا په خلاف جنګېږي. همغه دا نن چې ته په کومو خلکو اعتبار کې دا خلک به ځکه دا خلک اعتبار خلک دي. حضرت علي ویل چې چاره نشته اوس نه کېږي. د هغې ځای نه را روان شو. داسې وایي چې تقریبا 2,500 کسان به د حضرت علي صاحب سره د مدینې نه راوتلي. نور رانغله د مدینې خلکو تقریبا زیات خلک د مدینې خلک په دې هغه کې برخه وانخسته، په دې هغه کې په دې اختلافاتو کې، په دې ځکه سعد بن ابي وقاص، محمد بن مسلمه، حضرت اسامه بن زید، ابو ایوب انصاري، عبدالله بن سلام، دغه سي ابو هريره، دغه عبدالله بن عمر، دا ټول خلک چې و دې مخالف دي خبرې چې تاسو مسلمانانو سره څنګه توره جګوي، څنګه په مسلمان باندې تاسو جنگ کوي. دا کوي دا حضرت علي ته ویل، ټول ته ویل. نو ځکه د مدینې نه د رسول هغه سره حضرت علي صاحب سره 2,500 کسان صرف راووته. بس زیقار ورته ویل کېږي، دا تقریبا 200 هغه ته کوفې ته نږدې ده. دلته چې ورسېد په زیقار کې واړول، زیقار کې چې واړول نو هلته خو بصره حضرت زبیر او حضرت طلحه او حضرت عایشه نیولې وه، خو د هغوی په لاس کې و. دلته یې کوفې ته خلک ولېږل ځکه دوی غوښتل چې کوفې نه څه امداد راشي ورته. نو چې کله کوفې ته خلک ولېږل هلته خو ابو موسی اشعري والي و. د چې کوم والي لېږلی و خلکو ونه منلو، همدا ابو موسی اشعري والي پاتې شو. نو هغه د جنګ بیخي مخالف و. د جنګ په مخالفونو کې یو دی چې بس دا فتنه ده، د فتنه کې تاسو برخه مه اخلئ. چې کله حضرت علي کرم الله وجهه محمد بن ابوبکر او محمد بن جعفر د جعفر تیار زوی و، دی ولېږل هلته خلکو ته ورغله چې موږ امیر المؤمنین رالیږلي یو، تاسې موږ سره یو ځای شئ. چې کله خلکو لږ هغه وښود حضرت موسی اشعري ورته ویل چې ګوره 2 خبرې دي په دې جنګ کې، په دې فتنه کې برخه اخیستل دا د دنیا خبره ده،
د دنیا ګټه ده، خو په دې کې برخه نه اخیستل، په ځای کې نستل دا د آخرت کامیابي ده. نو چې دا خبره موسی اشعري نه واورېده بس خلک کېناستل، نور نه کړه. بیا وروسته حضرت علي کرم الله حضرت عمار بن یاسر او مالک اشتر ولېږل، هغوی چې راړه هغوی هم ابو موسی اشعري ورته ویل چې هېڅ نه کېږي، دلته د آخرت او د دنیا خبره، تاسو د دنیا خبره کوي، موږ د آخرت ګټه غواړو. د آخرت خبره دا ده چې په دې فتنه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح احادیث ډېر په دې باره کې دي چې کله فتنه راشي د فتنې په وخت کې ولاړ څه منډې کوونکی سړی نه ولاړ سړی بهتر دی، ولاړ نه ناست سړی ښه دی، ناست نه لماست سړی ښه دی. او بهترین شی هغې وخت کې ګډې او بزې دی چې سړی د هغوی سره مصروف وي او دا ټول شیان خوښه کړي، دغه بهترین هغه ده. موږ په دې کې برخه په هېڅ نشو بس خلک قانع نه. اخر یې حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي چې مشهور سپاه سالار د اسلام او امام حسن رضی الله عنه دی ولېږل خلکو ته، هغه ورته چې ګوره بیعت خو هغه باندې شوی، حضرت علي کرم الله وجهه شوی، متفق دی، برحق امیر دی، په دې کې اختلاف خبره نشته. په دې کې رښتیا ما درته وایي چې په دې کې د اختلاف خبره دی چا نه هغه ټول ویلي چې صحیح ده، نو په دې کې د اختلاف خبره نشته. نو ابو موسی اشعري ورته ویل چې ګوره دا صحیح ده، دی خو امیر المؤمنین دی، د اطاعت په موږ واجب دی، لازم دی. اخر د کوفې خلک په دې قانع شو، بس بیا ورسره روان شوی چې 2,000 کسان برابر شو. نو حضرت علي صاحب سره چې کله دوی ورغله ټول، نو 12,000 کسان سره برابر شو، ټول لښکر یې 12,000 کسانو ته ورسېدلو. نو چې کله 12,000 کسانو ته ورسېده، نو په دې وخت کې هلته یو سړی ولېږلو حضرت علي کرم الله وجهه ته لاړ شه، د هغوی سره خبره وکړه چې دوی اصلي مقصد او هدف څه دی، د بصرې دی حضرت زبیر رضی الله تعالی هغه چې لاړ هغه خبرې وکړې، بېرته راغی. اخر حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي د ټول فوجونو سپاه سالار همدا عمومي هغې وخت کې لکه وزیر دفاع غوندې، حضرت علي کرم الله ورته وویل چې ته داسې وکړه قعقاع ته لاړ شه، ته مشر سړی دا خلک ته ډېر لیاز، ځکه دا ډېر تکړه مجاهد په دې هغه کې تېر شو. تاسو چې هغه وګورئ د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر زمانه چې هلته مونږ کوم درسونه وړاندې کړي، د قعقاع بن عمرو التمیمي هغه باندې به تاسو هلته پوه شو چې د څومره د لوړې درجې خاوند اول سړی چې په کفارو به ورننوتل همدی به و، دا چې تکړه سړی او د ټولو نه مخکې به همده حمله کوله او بلکې د هېچا پروا یې نه ساتله. یو وخت کې خالد بن ولید چې کله جنګونه شروع کړه، نو حضرت ابوبکر صدیق ته سړی ولېږلو چې موږ خو دلته جنګ شروع کې ته موږ ته کومک راولېږه. نو چې کله د کومک خط راورسېد خالد بن ولید، نو هغه قعقاع بن عمرو التمیمي ور ولېږلو، تن کې تنها به اسور شو ولاړو هلته. خلکو ته نه پوښتنه وکړه د مدینې خلکو چې خالد بن ولید تا نه لښکر غوښتی او تا یو سړی ور ولېږلو، تا څه دی کار وکړې؟ نو حضرت ابوبکر صدیق ورته ویلې بیا هغه لښکر کې په هغه ګروپ کې چې قعقاع بن عمرو التمیمي وي هغه شکست نه خوري، هغه خامخا کامیابېږي. نو دا دغسې سړی و، ګوره دا داسې سړی و، نو چې په هر لښکر کې به و، نو بس اول خیز به د همده و. دا رستم همده را هغه کې د تخت نه راوغورځو بیا وتښتېدو، او دا تقریبا ډېرو زیاتو جنګونو کې به دا کومو جنګونو کې چې دی اول خرب کې همدی به تلو مخکې ته. یو دی یو بل عاصم بن عمرو التمیمي غالبا د همده ورور دی، نو دا دوه تکړه تکړه، نو دا د عمومي سپاه سالارو په دې وخت کې د اسلامي لښکرو. نو ده ته ورته وایي چې امر قعقاع ته لاړ شه، تا خلک پېژني او اعتبار هم در باندې کوي او خلک اعتمادن بني او تا قدر عزت ټول خلک ساتي، ته لاړ شه د خلکو سره خبره وکړه. هغه را روان شو، چې راغی اول حضرت عایشې بیبي ته ورغی، ورته ویل چې مورې څنګه راغلي د هغې زه هم تر دې ځایه پورې تکلیف راایستلی دی او داسې ځان سره لښکر هم راوستی. هغې ورته ویل زویه په دې خو ته ښه پوهېږې چې ته د حضرت عثمان په وخت کې د ټول اسلامي لښکرو قمندان ویلی و. ښه حضرت عثمان خو تا پېژندوی چې بلکل هم پېژندلو، هغه تر هغه لاندې زه جنګېدلی یم او هغه مظلومانه طور شهید شو، ویل چې و بیخي صحیح دا شهید شوی دی. د عام مسلمان چې ووژل شي د هغه قصاص فرض دی که نه دی؟ ویل چې بلکل دی. نو دا قصاص اخیستل فرض دی که نه دی؟ ویل چې بلکل دی. نو هغه ورته وایي چې موږ صرف په همدې خاطر راغلي یو چې دا کوم مفسدینو او کوم فتنهګرو خلکو حضرت عثمان شهید کړی، دې نه قصاص واخیستلی شي. دغه خبرې موږ سره شته، نورې موږ سره موږ د حضرت علي صاحب سره هېڅ مخالفت نه لرو، د هغه خلافت او د هغه هر څه امارت منو، خو دا خبره پکې ده چې دا باید وشي دا کار. که دا ونه شي دې نه یو فساد جوړېږي. ګوره که دا قصاص وانغتلی شي هر سړی به بیا راجګي، خلیفه به شهید کوي او بس دا به یو لوبه شي. د دې لوبې د مخنیوي دپاره هم دا اشیا را شروع کړی دی او نور هېڅ قسم مقصد نه لرو. دا خبره خو شه بلکل واضحه شوه. نو حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي ورته ویل چې ګوره مورې
دا قصاص په دې طریقه لکه دا تاسو چې وایي په دې طریقه نه اخیستل کېږي. تاسو لږ صبر وکړئ چې د حالات ښه شي، خلک بیعت وکړي، حکومت جوړ شي، نظام جوړ شي، بیا دا خلک په ډېر اسانتیا باندې نیولی کېږي، دا کار کېږي. نو تاسو د دې په ځای باندې چې داسې اختلاف او تفریق او هغه پیدا کېدی نه ښه ده چې سره متحد شي. تاسو حضرت علي صاحب سره لاس ورکئ، هغه امارت ومنئ، یو ځای سره شي، بیا په دې خلکو خپله فشار راځي. نو دوی ویل صحیح ده. حضرت بیاشي ورته چې بالکل صحیح ده، همداسې کوو موږ او حضرت علي صاحب یو کېږو سره او په یو اتفاق سره دې په خلاف باید کاروایي وکړو. بس دا خبره چې وکړه. بیا لاړو حضرت زبیر او د حضرت طلحه دواړو سره یې وکتل. هغوی ته ورته وایي ستاسو مقصد د راتلو څه شی دی؟ کټ مټ خبره چې عایشې رضی ورته کړې وه، هغه دوی دواړه ورته وکړه. هغه ورته وایي چې ګوره ما دا خبره خپل مور ته وکړله چې دغه طریقه چې تاسو اختیار کړې په دې طریقه باندې قصاص اخیستل نه کېږي. دا تاسو کوم دا خو خلیفه وخت کار دی چې هغه د امیر دی، هغه باید دا کار وکړي. نو تاسو دا طریقه چې د ماته داسې مناسبه نه ښکارېږي، ښه څنګه مناسبه ده؟ ښه خبره دا ده چې تاسو د حضرت علي رضی الله تر شا ودرېږئ، یو اتفاق یو اتحاد روغه سره وکړئ، دا خبره سره یو کړئ، تاسو پوج د هغوی پوج به یو ځای شي، بیا به د دې په خلاف باندې کاروایي وکړئ. هغه چې بالکل همداسې دی مو مقصد دی. بس حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي چې کوم کامیاب په دې خبره کې شو. نو بس روان شو، لاړو ذیقار ته. ذیقار ته چې کله ورسېد حضرت علي کرم الله وجهه دا خبره ټوله واوروله چې خبره دغسې ده او بس دا خلک دې ته قانع دي، هېڅ مسله نشته. خو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو لاړ شو، هلته دا مذاکرات نور هم وکړو، په شرایطو باندې سره خبره وکړو چې تاسو سره یو ځای شئ، معاهده به امضا شي، بس په یو اتفاق به د دوی په خلاف باندې کاروایي شروع شي. بس دا خبره حضرت علي چې واوره ډېر خوشحاله شو، دعا یې وکړه حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي چې الله پاک تا ته اجر درکړي، الله پاک دې خیر درکړي چې دومره غټه مسله دې حل کړه. نو د ذیقار نه را روان شو، راغله بصرې ته. دوی واړول، هغوی واړول، بس تګ را تګ شروع کړ. حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي په ګرځو ګرځو بالاخره خبره خلاصه شوله. خبره په دې اتفاق شوه چې حضرت علي کرم الله امیر المؤمنین دی، موږ یې منو، دې کې موږ هېڅ اختلاف سر نشته، د اهل دی او صداقت دی. خو د حضرت عثمان د قاتلینو نه باید قصاص واخیستل شي، دا حتمي ده. دا وشوله، خو وخت ته یې نه شو چې څومره وخت کې خو دا خبره وشوه چې دا قصاص به اخیستلی کېږي. بس خبرې وشوې مسلسل ښار وشت. مازدیګر وخت چې کېدو دا مکمل فیصله ټوله وشوه. نو فیصله وکړه چې سبا به سره په دغه ځای کې حضرت علي راشي، حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي یو مشهور خلک چې دوی دي موږ دي ټول به راشي دواړه طرفه، هلته به کښېني، دا به قرائت شي، دا به ولوستلو شي، د هغې نه وروسته به بس په دې باندې ګوتې او دستخطونه به وشي، بس شی به خلاص شي. بس بیا به سره یو اتفاق نه ټول مدینې منورې ته لاړ شو، بیا به هغه کوو. بس دا خبره خلاصه شوه. دا مازدیګر فیصله شوه، د سبا دپاره وځنډېده. بس د شپې نه بعد هغه وکړه د عبدالله بن سبا ګروپ او دا کوم چې فتنهګرو فسادیان چې موجود وو، دا نو کتابونو لیکلي صحیح روایت دا دی چې 2000 تر 2500 کسانو وو. څه نور لاړ لکه هرقوس کیم بن جبله او هرقوس، دا خو هغه ته بصرې او دې ځایونو ته راغلي، څه مصر ته لاړل، خو دا 2-2500 کسان تقریبا پاتې وو. دوی حضرت علي صاحب د ذیقار نه ورته ویلي چې کوم کسان د حضرت علي صاحب په معاشره کې، حضرت عثمان په معاشره کې شامل دي، هغه د ما سره نه یو ځای کېږي. نو دوی پوه شو چې خبره خو خرابه ده، که دا خلک سره جوړ راغله د دې مونږ خیر پکې نشته. نو دا شپه چې و سبا معاهده امضا کړي، په همدې شپه باندې عبدالله بن سبا خپل اصلي کسان چې کوم یو په اصلي خبر و، ما درته مخکې درسونه کې ویلي چې په دغه د حضرت عثمان د شهادت کوم پلان چې پټ د یهودي هغه نه جوړ شوی، هغې باندې صرف یو څو کسان خبر و، نور نه و خبر. دا نورې په مختلفو بانو باندې ځان سره یو ځای کړي او بس ریموټ کنټرول د دوی په لاس کې و سره. نو دوی سره د شپې را ټول کړه، ټول همدغه مشهور کسان او پټ سره کېناسته چې اوس خو خبره خرابه شوه. مخکې موږ داسې فکر کولو چې بیا چې حضرت زبیر، حضرت عایشه او حضرت طلحه د موږ نه قصاص اخلي، اوس خو علیم ورسره یو ځای شو، اوس دا غم شو، دا به یو مصیبت شو. نو مالک اشتر چې دا د حضرت علي صاحب تر ټولو ځان مخلص ګڼلو، هغه ته د حضرت علي صاحب وخت کې بیا والي مقرر شو. دوی ویلې چې ګوره یو کار وکړئ، علي، زبیر، طلحه دا عثمان ته ورولېږئ، یعنی دم ورمړه کوي چې خلاص شي، ځکه اوس مونږ پوهېږو چې دا درې وړه که سره یو ځای شو بیا د مونږ یو هم ژوندی نه پرېږدي. نو ښه خبره همدا ده چې زبیر او طلحه او سره د علي دا درې وړه بس ایسته حضرت عثمان ته دم ورولېږي، دې نه هم ځان خلاص کوي، بیا چې څه کېږي هغه به کېږي، او یو دم به خبره خلاص شي. دا بالکل صحیح تاریخونو دا خبره سیرت کتابونو لیکلی چې دغه مالک اشتر چې حضرت علي صاحب وروسته والي مقرر کړه، دا دغسې خبیث انسان و، د دغسې کاروایي کوله.
د همدا نظر همدا ورکړي چې درې واړه سره یو ځای کړي. دې نه داسې معلومیږي چې دغه طبقه خلک چې دي دا د اهل بیت سره هیڅ قسم محبت نه لري، هیڅ قسم خواخوږي ورسره نه لري، بلکې د هغوی ذلت، د هغوی رسوایي او د هغوی په ضد کاروایي کوي. خو په ظاهر کې بس دا چغې وایي چې موږ اهل بیت محبت دی او اهل بیت دي، او اهل تسنن په دې باندې ردوي، په دې متهموي چې دوی د اهل بیت سره محبت نه لري، در حال کې د اهل بیت محبت واجب دی. ګوره دې خبره نه ده، او اهل تسنن دا خبره مني. خدا خبيسان هغه افراطي محبت چې کوم یو د سړی کفر او هغه توبه شي، هغه محبت خو هیڅوک نه مني، هیڅ مؤمن هغه محبت نه مني چې هغه د داسې اندازې ته ورسېږي چې غلو ته لاړ شي او کفر ته او جهنم ته نه جوړ شي. دا خو هیڅوک هم نه مني، دا د مسلمان او د مؤمن عقیده نه. نو ځکه دې دغو خلکو دا فیصله وکړه چې دا کار کول پکار دي. خو خیر دا نظریات وړاندې کړه، اخر کې عبدالله ابن سودا د تورې زوی دی جګ شو، دی چې جګ شو د ویل چې ګورئ دا کارونه نه کیږي، دا تاسو کوئ، دا ممکنه نه ده، موږ تعداد کم دی، دلته خو ډېر پوځ دی او دا خلک ورته واقعا د دې خلکو سره محبت لري. خپله خو پوهېده چې دا موږ چې څه خبره کوو د محبت دا دروغ دي، اصل محبت والا خو بیل دي. نو داسې وکړئ تاسو، اسانه خبره دا ده. د خو هغه یهودي پلان اخلي هغه خو دی و، نه دی ویلی چې یو کار وکړي، داسې وکړئ چې څو کسان د حضرت علي صاحب د خیمې په شاوخوا کې معذب کوي او دوی ته وظیفه ورکوي چې مونږ کله جنگ شروع کې حمله وکړه نو تاسو به د حضرت علي صاحب شاوخوا کې ولاړ وئ چې خبره څه ده، تاسو به ورته وایئ چې هغوی حمله کړې ده. دغه تاسو کار شو. دوی کې چې کوم قمندانان، دا قمندانان د حضرت علي صاحب سترګو ته نږدې هغه کوي چې کله جنگ شروع شو چې ټولو نه زیات ځان قربانۍ ته ورکړي چې دا خلک پوه شو چې اصلي واقعي محبان خو رښتیا همدا دي چې حضرت علي صاحب په مخ کې ځان قربانوي. نو دا کار وکړئ. دویم دا دی چې دوه ډلې جوړې کړئ. یو ډله کسان جنگي خلک ولېږئ چې په مخالف ګروپ باندې د شپې په تیاره کې حمله وکړي، چې حمله وکړه او بس چغې دي چې علي زنده باد او پلانکیا مرده باد، داسې یو شی دی وکړي چې خلک پوه شي ولا دا کسان دي. او بله ډله ولېږئ د بل طرف ته، د حضرت علي طرف ته، هلته هغه کوي چې کله هغه جنگ شروع شو دا ډله بیا د حضرت علي صاحب په هغه باندې په لښکر باندې حمله وکړي. هماغه لښکر چې د دوی په اصطلاح سره ملګري او دوی ورسره په دې حمله وکړي، او چې کله بس جنگ شروع شو چغې دي چې زنده باد طلحه او زبیر مرده باد علي، بس داسې خبرې ده وکړي چې دا خلک پوه شي چې ولا دا ګروپ چې دی دا د علي ګروپ دی چې په دوی حمله کړي، او دا د هغه ګروپ دی د حضرت زبیر او حضرت طلحه ګروپ دی چې حضرت علي صاحب په هغه باندې حمله کړي. دا پروګرام د شپې بس نه شو. ګروپ خلک همدا یو ګروپ د حضرت علي صاحب د خیمه په خوا کې همدا خلک شو، او دوه ګروپ هم شو. یو لښکر ته لاړ، بل ته دی به په دې حمله کوي او چغې به وایي چې علي زنده باد او دی مرده باد، او بل ګروپ چې په دې لښکر باندې حمله کوي هغه به وایي چې ما علي مرده باد او حضرت زبیر او طلحه زنده باد. نو چې دا خبرې وشي خبره به جنگ سره شروع شو. چې جنگ شروع شو بس نور قرارې کېنئ، تاسو د هېچا پام کېږي نه، بس خبره به خلاص شوه. شپه تیاره ده، تیاره شپه کې لا نیمه شپې نه اخوا د تېره ده چې د حضرت زبیر طلحه او حضرت عایشې په لښکر باندې حمله وشوه، او مرده باد طلحه او زبیر او پلانکیا او زنده باد علي، بس دا چغې کړلې. دلته حضرت زبیر او حضرت طلحه د خیمې نه راووتل چې څه خبره ده، چې د حضرت علي کسانو حمله کړې ده. هغه ګوره چغو ته یې فکر وکړ او همدا چغې ولې چې علي زنده باد او طلحه او زبیر مرده باد، بس دا خبرې. او دې خلکو فکر وکړ چې دا خو نو حضرت طلحه او حضرت زبیر ویلې چې موږ ته قاقا دوکه راکړله، موږ یې په مذاکراتو مصروف کړو او د مذاکراتو په پټه د پردې لاندې دا کار وکړي، موږ په لښکر باندې حمله وکړله. هغه بل ګروپ چې همدې عبدالله بن سبا یې معذب کړی و، هغه د حضرت علي صاحب په لښکر باندې حمله وکړه، ویل چې مرده باد علي او زنده باد پلانکیا، بس دا شی شروع شو. حضرت علي صاحب خیمې نه په دې وخت کې چې راووتو چې څه خبره ده، وایي چې د طلحه او د زبیر خلکو په حمله کړې ده ناڅاپي. هلته خو تیار خپل کسان معذب کړي وګوره چې تاسو به حضرت علي صاحب ته بس دستي خوله کې دا ور واچوئ. میډیا ده که نه، میډیا چې تور سپین کې او سپین تور کې پته نه لګي، اسمان شین دی اسمان شین دی، چې وایي چې ورېځ ده بیا ورېځ ده بیا ورېځ ده، ټول همدا خبره کوي، دې ته نه ګوري چې اصل خبره څه ده که نه. نو بس دلته پته ونه لګېده دوی ته، حضرت علي کرم الله ته اوف وویل چې ډېره بده خبره وشوه، مونږ خو خبره نتیجې ته رسېدلې وه، سبا امضا کېدله او دې خلکو طلحه او زبیر دومره ناروا وکړه چې مونږ یې حمله وکړه. څه خبره وه چې اصله خبره څه ده. بس جنګ شروع شو. جنگ چې شروع شو او دا دواړه طرف حضرت علي صاحب دا چې وایي جنګ مه کوئ، هغه هم دا چې وایي چې جنګ مه کوئ. خو دلته خو تیار کسان دوه نیم، ګوره د فتنې اور صرف یو کس هم بلولی شي،
او درمند صرف یو تیلی په کار چې داسې کې درمند خپله وراخلي او دلته خو تیار درمندونه جوړو نو بس یو سړی فتنه برپا کولی شي او دوی 2.5 زره کسانو دوی څنګه فتنه نه شو برپا کولی بس یو تم سره جنگ شروع شو نو په دې وخت کې 2-3 خبرې وشوې یو دا چې حضرت طلحه رضی د جنگ په ابتدایي کې په یو ناڅاپي غشي باندې ویشتلی شو او ځینې تاریخونو لیکلي چې دا روایت بالکل غلط دی چې دا مروان بن حکم دا کار وکړي دا سوچت دروغ ده دا داسې سړی نه و چې داسې کار دی وکړي امام بخاري رحمت الله علیه د صلح حدیبیې مکمل روایت دی مروان بن حکم نه اخیستی دی نو امام بخاري ته دا پته وی چې د حضرت طلحه د عشره و مبشره د جملې نه وګوره هغه شهید کړی نو دا کار کولو حضرت امام بخاري دومره محتاط دی چې یو سړي صرف خپلې کچرې د داسې لمن وښوروله د هغه نه کوي روایت نه کوي نو د سړي نه بیا کوي چې هغه د یو د عشره مبشره و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایتګر او تر دغه محافظ او د لومړي مسلمان د حضرت عثمان سره حضرت طلحه یو ځای باندې وړی دی د سړي قاتل ته دی بیا چې کوي د سړي قاتل ته دی بیا هغه د دنه د روایت د حدیث راخلي دا د امام بخاري دی هغه بالکل بیخي لري خبره ده چې د شو خبره دي کی نو دا خبره سوچه په هیڅ روایت صحیح روایت باندې ثابت نه ده بلکې صحیح خبره ده چې کوم یو معتبر او اغلی کلی دا امامانو خلیفہ بن خیاط یو مشهور هغه تیر شوی تاریخ دان تیر شوی د ابتدایي زمانه سره ده 200 کې هغه شوی امام ابن عربي چې دا العواصم من القواسم دا کتاب لیکلی د امام نووي رحمت الله چې مشهور علما دي موږ تاسو دوی دا خبره لیکلي چې اصلا په یو ناشنا غش باندې ولګېدو خو دلته خو جنگ خو دا غش وشتل کېږي نو په دې جنگ په دې پخه باندې ولګېدو پښې راګي هغه شو او دومره وینې ته نجاري شوې چې دا سړی راولوېدو چې ولوېدو نو بس لاړه لکم زیات بوتله بصرې ښار ته هلته په بصره کې دا وینې دومره ډېرې بهېدلې چې هملته وفات شو د جنگ په دې جریان کې دا کار وشو نو دی خو اصلي رهبر او قائد یو پکې دی او حضرت زبیر رضی الله عنه چې کله دا حالات ولیده د هغه په تصور کې هم دا نه تېدله چې موږ او د علي په منځ کې به جنگ کې یو داسې مشکلات پیښ شي ډېر زیات خفه شو همداسې جنگ نه لاس واخیست روان شو چې موږ خو دا نه غوښتل موږ خو د صلح په خاطر راغلي وو موږ خو د هغه خبره موږ د جنت ګټلو په خاطر راغلي وو دلته خبره خرابه شوه نو جنگ یې پرېښو چې جنگ پرېښولو بس په لاره کې د هغه د دې فتنهګرو د جرموز په نامه یا د جرموز د دې فتنهګرو د جملې نه و بس دی ورپسې شو بس ګپ شپ او یو ځای کې دی په مانځه ودرېد ماسپښین مانځه وخت شو څنګه ماسپښین مانځه وخت شو بس دی سجده پرېوته بس راغی دی شهید کې او تورې ته واخیستله او راسل راغی بیرته حضرت علي ته ده خو ویل چې حضرت علي به ماته اوس انعام راکړي نو چې کله دروازې ته راورسه پیردار ته ورته وی چې علي ته ورته وی چې د زبیر قاتل راغلی دی نو حضرت علي کرم الله وجهه پیردار ته ورته وی چې راشي او ورته وی چې د دوزخ زیر قبول کا چې سړی کله رانه وته نو حضرت علي سره ورته وی چې ګوره خبيثه تا داسې سړی شهید کړی چې د حواري رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیر نو د حواري رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب بخاري کې حدیث ته دی ګټلی و او دا هغه توره و حضرت علي سره ورته وی چې دا کومه توره تا راوړې ده دا هغه توره وه چې دې تورې په کلونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حفاظت کړی او تا بالاخره دا وکړه نو سړی چې دا خبرې واورېده یو دم حضرت علي صاحب ته کنځلې وکړې او دوی خو همداسې خلک همدا د دوی کار و کنځلې ورته وکړه د خپل تورې راوخته به دا ګېډه کې داسې کش کړه ایست ځان ایست خودکشي وکړه بس ځان یې جهنمي کې څنګه چې حضرت علي صاحب ویلي وو هماغسې وشوه پرون درس کې مونږه مخکې تېر درس کې مونږه د حضرت علي کرم الله یو قول دار هغه کړی و هغه کړی و په حکیمانه اقوالو کې چې چا د چا په خلاف د بغاوت توره پورته کړه نو اول قرباني به همدغه سړی چا او رښتیا همداسې وشوه بس د زبیر رضی الله عنه شهید شو دلته پوج همداسې پاتې شو نو حضرت عایشه رضی الله عنها یوازې تنها پاتې شوه نو هغه په اوښه راشو د اوښر ته جمل وایي په عربي کې نو دی راووتله میدان ته د دې په خاطر ګوره وته چې دا جنگ ته قمانده ورکړي چې جنگ بس کوي ځکه مونږ نه غواړو چې دا جنگ دی وشي جنگ دواړو طرفونو غوښتو خو دا خبیثان چې کومه د 2.5 زره کسانو دوی هم د ارض کې هم دوی دا جنگ ګرم ساتلی و نو هغه چې کله میدان ته وروته نو په اوښ سپره وه اوښ ته جمل وایي نو دکه د دې ته جنګي جمل په دغه خاطر ورته وایي چې کله اوښه منځ ته وروته د دې اصلي هدف دا و چې دا جنگ بند شي او جنګ بندي وشي خو برخلاف اثر یې وکړي چې کله دا منځ ته وروته یو جګ ځای باندې ودرېده چې خلکو ولید شو
حضرت عایشه خپله هیڅ قمانده په لاس کې واخیستو، یو دم جنګ ګرم شو. چې جنګ ګرم شو حالات په دې وخت کې د سبایانو د عبدالله بن سبا ګروپ کوشش وکړي یو ډله ورغله چې لاړ شي او حضرت عایشه ایسته شهیده کړي چې خلاص شو. هغوی چې ورغله خو د هغې په شاوخوا کې چې د بصرې کوم خلکو هغوی سخته دفاع ترې نه وکړه، چې دفاع وکړه بس دوی ناکام شو. په دې وخت کې دا جنګ ګرم شو، ډېر ګرم شو. چې ګرم شو حضرت علي کرم الله محمد بن ابوبکر ته چې د حضرت عایشې ورور او سکه ورور یې وده دې ته امر وکړ چې ابوبکر کسان ځان سره واخله، په هر صورت د اوښې د ځان ورسوه او خپله خور د دې اوښې نه راښکته کړه او لرې کړه، دا اوښه هغه کې ووژنه یا زخمي کړي او حضرت عایشه ته هغه کړه. هغوی چې کله ورغله ځان یې ورسولو نو هغه پړي یې قطع کړه او حضرت عایشه ته راښکته کړه او ځان سره روانه کړه. نو چې کله خلکو ولیدله چې ولا اوښه خو څوک نشته په هغه چې کوم یو هغه پرې لګېدلی و هغه هم نشته، نو بس خلکو ایسته بس روان شو. چې کله تېښته برابره شوه نو حضرت عایشه خو لاړه اخواته. دلته د حضرت علي صاحب دا اقدام تر ټولو بهترین هغه وکړه ځکه جنګ بندي شوه. چې کله کار شو خلکو بس منډې کړې. حضرت علي په همدې وخت یو دم اعلان وکړ په زوره ټولو خلکو ته چې هر څوک د میدان نه تېښته کوي ځي هغه په سره به هېڅوک غرض نه کوي، نه به څوک د چا مال اخلي، نه به په زخمي باندې لاس پوره کوي. هغه وسله چې په میدان کې پرته ده د دې راټولول دا راټوله کوي، متبقي چې چا سره څه دي بس د هغه خپل دي، نور به نه به څوک د زخمي سره کار کوي، نه به څوک بندي نسی، نه به چا سړي ته لاس اچي، نه به ښځې ته لاس اچي، هېڅوک به هم نه کوي. دا کار هېڅوک هم کولی نه شي، بس دا بند دی نور ځکه دا مسلمانان دي، دا مؤمنان دي. د هغې نه وروسته د بصرې خلک بس بصرې ته وتښتېد، بس لاړ جنګ بند شو. او حضرت علي صاحب دستي چې څنګه دا کار وشو دستي راغی حضرت عایشې بیبي ته چې مورې څه حال دی. هغې ورته ویلې چې ډېر بد کار وشو، الله پاک دې تا ته معاف وکړي ما ته معاف وکړي، کاش کې د دې نه 20 کاله مخکې زه مړه شوې وی. او حضرت علي عیناً همدا خبره وکړه چې کاش کې زم د دې دغه نه مخکې 20 کاله مخکې وفات شوی وی مړ شوی وی. دا څه حال شو، موږ خو ناخود آګاه په یو لوی مصیبت او په یو لوی فتنه کې هغه شولو. نو صحیح تاریخونو دا خبر لیکل چا ویل 20 زره مړه شوي، چا ډېر د روافظ او د شیعګانو کوم کتابونه چې دي هغوی ډېر زیات خلک لیکي، چا 15 زره، چا 20 زره، چا ډېر زره لیکلي چې دونه کسان پکې مړه شوي. خو حقیقي خبره دا ده خلیفه بن خیاط ما درته وایي چې مشهور تاریخ دان دی او ډېر بهترین مستند تاریخ دی همدې سړي دی او دا د اوایلو د خلکو نه 200 څوک هغه شوی دی. ده لیکلی دی چې 100 کسان د یو طرف نه او تقریبا 100 کسان د بل طرف نه مړه شوي د په همدغه جنګ کې چې دا کوم جمل یو خو د هغې نه مخکې چې د حکام بن جبله 80 کسان مړه شوي هغه بیل، خو په دې جنګ کې د 100 دې خوا نه او 100 د هغې خوا نه مړه شوي. هغه ټول کسانو نومونه لیکلي هغه یې کړي دي چې دغه کسان هغه شوي دا تاریخونه چې کوم خبرې لیکلي او زرګونو خلک یې لیکلي 10 زره د یو طرف نه 10 زره د بل طرف 15 زره د یو طرف نه 10 زره بل طرف نه. دا سوچه دروغ دي، دا هیڅ روایت حقیقت نه لري. ابن عربي رحمت الله علیه امام ابن عربي دا خبره لیکلې چې 100 کسان د یو طرف نه 100 کسان د بل طرف نه. بس دا جنگ ختم شو. حضرت عایشه رضی الله عنها د 40 کسانو زنانو سره مشهور زنانو سره مشرانو زنانو سره خپل حضرت علي ورسره روان شو، امام حسن ورسره روان شو، د هغې مشر و خپل عبدالرحمن بن ابوبکر دی حضرت عایشې خور ورور دا ورسره روان شو. او دوی ورته ویل زه مدینې ته نه ځم، مکې ته مې بوځئ، هلته زه حج کوم بیا واپس راځم. نو حضرت علي د دې نه وروسته داخل شو بصرې ته او بصرې ټولو خلکو په اتفاق سره د حضرت علي کرم الله سره بیعت وکړي. او دې نه وروسته کوفې خلکو به بیعت د ابو موسی اشعري په لاس باندې حضرت علي کرم الله ته راولېږلو. دا و د جمل د جنګ هغه مختصر حالات چې د صحیح روایتو په رڼا کې دا موږ وړاندې کې درس مندونه بس انشاءالله د نورو واقعاتو په باره کې به په بل درس کې خبره کوو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.